ننم بیا داسې څلې باوکړه چې د مجبورې نام جاوید نایی د سفارش د پورا رسرا بوتا او ورسرا په اخري شي تو سټوله پورا یو ډیره زبردست خوشخبری هدو چې وی رامنا شي. بهر حال ویلکم بیک او ستړي ماش نن مزدګار چې د هاستل نه رواتل په کاغذ شمه یو ډیر زیات کې ماتي شاعر خستا یو مول چې داس نه چې څوک در خاپټ کو 36 پر راون شول خو په کاغذ شه داس کې ماتي څه شای دی پټول شه اخري وي بیا دروشای خیر دار اور نو چې صدر ټلیفون روکا چې زر کی جاوید نایی در سرا روالا حالم نیولای دای خو پری په نسره جوړی مور تاویل چې ډیچا فل می پسار دردای اول دا چای ورتاوت شه بیو پېژاغي د کوټول په کیفه می په آرام سره چای ورتاوت شه کني دولتا می رشکه ول ملګرای هر بندې سیخ شه چې ډیر زیوت می ناتی دای خو بالکل تور خورای کسا دای په نسا بخي تور خوري فټو سټیټ دی جاوید نایی په طرف در تراون شولی کني پرشکا شمیناول هر بندې سیخ شول ول چې خان صاحب نظر نه آتے مو ور سپینا کړه چې بلکای تو سے اخور یہ چای ساتھ چاته نه کې او بیا ګله هت تو سے کې چې خان صاحب نظر نه آتے یونیورسيټي چوک ته چې ورسېدی کني ریپې مې په موبایل شوه تور خوري ته مې ویل چې بلکای ته وس ګیر لگاوا ریپې بل ټایم دیر کا او کا چیرم پارټي سره سیټ شو بلکای خو په فری کانا پینا دو آتا و ده هر و بولا یہ جاوید نه اسرا چې مې لاو شول ورن چې ډیچا زر کی سکوټر رو خلای مش سفوره شو کاوه ز خالد دو بیت ورڅا اندی سامان ورکاوه او بل خوشخبری و د ویلاک په اخري شوی یا چې در خاوی را نشي یا کې ماتی شای مې د پګړې درته دا ولا د مې پروګرام تر وړې دو زده پروګرام پر هیڅ پسر کاوه خو و سار یو جنکای میسج رکو چې زه پسر کاوه څوک یې چې نه زه پسر کاوه خو تو څه فیصله وکړي چې پګړې د چا سره خوان کو څوک دی پسار کو موه پګړې دو بیتا ورکړه ورتان چې فل کڑک مایا ورکا چې سای خواجا لیدا شي او په فل سپیډ شي جاوید نایی سره د حال په طرف راون شول وسم چې په جامه پویکا چې جاوید نایی میجویل سفارش تر سره بیاي ان شاء الله که د خدای په خواشاوات سورې ز بعد د میج ویلکم پارټي دو یا هغه پورا میج حال نسی خو یا حال ول سره میج پرې په نه جوړیږي جاوید نایی ذکر سره وروالی چې کاچیره یې سنا څری پیرو تا کماول نور خو توستا خپل ها پاتا دو چې په پاکستان شه به سفارش نه علاوه یڅ نه کیږي بهر حال نور لاندې وجدي څکه خو چې میج حالت ور ورسېدی کني چیرمن او صدر دواړه رسیدلی وی جاوید نایی ها د میج سفارش وکړ ډایرکټ د حال د ول سره میج پرې په جوړ شولې او دا غ رنگین او کشلای حالم فل د پارټې د پورا ونی و او خوشخبری وز دادو چې ان شاء الله څورې ز بعد د پارټې پرېز میج د پښتانه مشهور سنگر شوکت عزیز خپل پارټي ته روبالای دی کاتوس ها څوک روتا غوړې او په اسلامیه یونیورسيټي شم څوک په جنګالي وی بیا ډایرکټ رابطه ور سره وکړي چې آیا تو سری په جامه کو او تو سستی به فکر راتلای شستا یو فول مزه وی تانی نه وی دلتم چې څنګه حال بوک ډایرکټ صدر په سکوټر ش چابه مزه کړي ډایرکټ میج د چاندې د پورا سالم ټرانسپورټر ته ور ورسې سالم په هر پروګرام شه میج سره ډرزیوت مالی تعاون کاوی نن ها وراغلی رنج سالیما ډیچا نن بیا یو قربانی کې کاچیره د پروګرام میش کشلای کاولای ش سالم ویل چې تو سو فول به فکر شستا ادار شای موتر ورسېدل دولتا سالم یې ماړه پروګرام هرو تا کړای و سایت ډټ کرم ماړه هورتا خړلا ډیر زیوت خواندی وکا خوژاغ د یوټیوب چینل سبسکرایب کاولم چې ویر نشي او ویلاګ در سره شیر هکې ریپوسټ یې هکې ډیر مننه ډیر شکریا.